اخرنی سحر چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې عایشه رضی الله عنها د دې کړکۍ نه کپړه اوچته کړه او صحابه کرامو ته وکتو. انس بن مالک رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی او داسې ښکلی ښکارېدو لکه د نور یو ټوکړه چې وه او نږدې و چې زموږ د لمونځونه خراب شوی د خوشحالۍ د لاسه چېرې پیغمبر ډېر ورځې بیماري تېره کړه نن ښه شوی دی. وی په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه شاته کېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اشاره وکړه وی په خپل ځای باندې پاتې شي زه نشم دروتی. دا اخرنی نظر و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته کړی او د مسکی په دې باندې شو کپړه اوچته کړه ویې کتو که سبا له زه نه یم نو دوی بیا هم لمونځونه کوي که سبا له زه نه یم دوی بیا هم جوماتونو ته راځي که زه د دنیا نه لاړ شم دوی بیا هم جهادونه کوي که زه د دنیا نه لاړ شم دوی بیا هم دعوتونه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل تربیت باندې مطمئن شو چې کوم تربیت یې صحابه کرامو له ورکړی و کوم فصل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرلی و په هغې باندې مطمئن و چې که سبا له زه نه یم وګوره دا جومات زه پکې نه یم خو ډک دی. او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنی نظر و صحابه کرامو ته. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دغه کپړه راواچوله د دې کړکۍ ده نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ده اوچته کړې. صحابه کرام په دغه ورځ ډېر خوشحاله شو او دا سوچ یې وکړو چې راشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه شوی دا خو مسکی و راشي نن پکې کارونو له وځئ. سبحان الله هغوی به کارونو له نه وتو د پیغمبر د بیمارۍ د لاسه ټول به د پیغمبر په خوا کې ناست وو د هغه عیادت به یې کوو د هغه تپوس به یې کوو. په دغه ورځ هغوی مزدورو له لاړو په دغه ورځ هغوی تجارتونو له لاړو په دغه ورځ هغوی کارونو له لاړو.